السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. نن ورځ دا دی د یو بل مهم سړک د کریزي کولو چارې پیل شوې. دا سړک د کندهار ښار په 10مه ناحیه کې د مینا برج سړک دی. د شرکت میوې شمال طرف ته موقعیت لري. د اول فاز کریزي دا د پیل شول. د دې سړک د اساسي رغولو چارې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوې وې. اوس دا د کریزي کولو ته آماده دی. د نن ورځې تر پایه پورې به کریزي بشپړه سي او دا به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دوهم فاز تدارکاتي مراحل هم جریان لري. دوهم فاز به هم ډیر ژر پیل سي. دغه اول فاز تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی لري او 10 متره پلنوالی دی. د 18 میلیونه افغانیو په لګښت سره په اساسي شکل جوړیږي. او بله خبره درنو دوستانو، کندهار ښاروالۍ دغه روان 1405 کال کې هم ډېرې پروژې پلان کړي دي. په مختلفو برخو کې دي. سږ کال موږ 38 پروژې پلان کړي دي چې په دې کې د سړکونو رغول دي، ترڅنګ د پیټرول پمپ او مارکیټونو او نور اساسي کارونه شامل دي. نو د 1405 کال پروژې به هم انشاءالله ډېر ژر پیل سي.